السلام علیکم مرګرو. امید لرو چې تاسو به روغ جوړ او صحتمند به مرګرو. نن به موږ تاسو ته ویډیو کوو د ماشومانو په پل باندې چې ماشومان پل نشي اغستی، د هغې دپاره کم میډیسن یعنی کومه دوی پکار ده، نو هغه به موږ تاسو ته نن په دې خپل ویډیو کې ښیو. داسې وشي چې ماشومان اکثر د 10 میاشتو نه واله د 12 میاشتو په منځ کې چې کم ماشومان اکثر هغه پل والي وګرځي. بعضې داسې ماشومان یې چې هغه د 10 میاشتو نه واله اکثر 14مه 15مه 18مه میاشت ته یعنې ورسي. نو هغه داسې چې هغو ته ډېر مور و پلار ته ډېر زیات ټینشن چې یاره زما دا ماشوم ولې نشي ګرځېدی، څه مسله ده. نو دا دومره څه د یرې خبره نه ده. اکثر داسې وشي چې د بعضې میندو چې کم پی دي نو هغه دومره طاقتور نه وي، نو د هغو د ماشومان چې هغه د 15 میاشتو نه واله د 18 میاشتو پورې د پل بیا نالي اکثر وردیږي، په سزای باندې وردیږي، څه میز ونیسي یا کرسۍ ونیسي یا دیوال ته وردیږي خو تلی نشي یریږي. نو د هغې دپاره تاسو یریږئ مه، د هغې دپاره خپلې دواینې میلاویږي، هغه تاسو هغو ته استعمالوئ. انشاءالله هغه به په یعنی د 10 ورځو نه واله د 15 ورځو په منځ کې به هغه بیا پل اغستی شي چې موږ تاسو ته کم میډیسن ښیو او موږ به تاسو ته ارزان دوی ښیو، ارزانه شربتونه به ښیو. دا په مارکیټ کې میلاویږي، دا فیرویټ دا میلاویږي، دا بهترین شربت دی او ارزان هم دی، په 75 روپۍ دی. د دې سره کیلشیم پی دا مشهور شربت دی، کیلشیم پی. دا کیلشیم پی میلاویږي په مارکیټ کې د دې 100 روپۍ قیمت دی. دا او د دې سره بیا انجکشن دي کالسفیران یعنی ویټامین ډي 3 انجکشن، هغه موږ تاسو ته ځکه ونه خولي چې د هغې کې مختلف کمپنیانو والا راځي. که تاسو ته پکې ارزان هم میلاویږي، ارزان هم کار کوي، ګرانو ته ضرورت نشته، ارزان انجکشن ولرالی هغه ته تاسو یا په پیو کې ورکوئ یا ته تاسو په تړمو شانتې اوبو کې لږ اچوئ، په چمچ کې ورته ورکوئ، یا ته په خوله کې تاسو ډایرک هم اچولی شئ د هغې سره. هغه به ورته تاسو په هفته کې 1 انجکشن ورکوئ او دا شربتونه چې دي دا فیراویټ د دې نه به 1 چمچ ماسخوتن د دې نه ورکوئ او 1 چمچ په د دې کیلشیم پي نه وله ورکوئ. د یوې هفتې پورې به انشاءالله دا تاسو چې دا دوی ورکړه د دې سره انجکشن یې تاسو دا کړي نو انشاءالله ستاسو ماشوم چې به هغه به پل الي، هغه به ګرځي، څه د یرې او د دغه خبره نشته. دغه میډیسنو ته استعمال کوي انشاءالله چې هغه به پل الي او ضرور بالي. نو مرګرو که زمونږ د ویډیو ستاسو خوښه شوي، تاسو ته معلوماتي لګېدلي، نو د خپلو ملګرو سره یې لازمي شیر کوئ چې هغو ته هم د دې باره کې معلومات ورسي. والسلام.